jungle. السلام علیکم زم بختولا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په دنیا کې د کرونا وایرس نه 1 کروڑ په پاکستان کې 2 لک خلک متاثر شوي دي. وزیر اعظم ویلي دي چې په خلکو باندې د پېټرولو په حواله باندې د حکومت موقف په ښه انداز کې واضح کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ټوریزم کارپوریشن تحلیل کړ. د ایم پی ای جمشید خان محمد پی حضرت ولی خان محمد په حق ورسېده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د پیرپګاړه سره ملاقات وکړ. د جمعه اسلامي د پخوانی مرکزی امیر خدای بخلي سید منور حسن په پېښور کې غیبانه جنازه ادا کړې شوه. بلې خواته په کراچۍ کې د خدای بخلي ډیره لویه جنازه وشوه. د پېټرولیم وفاقي وزیر عمر ایوب پریس کانفرنس ته وینا وکړه. صوبایي وزیر اطلاعات اجمل وزیر په وزیرستان شکی تحصیل کې د مشرانو سره ملاقات وکړ. کتونکو تاسو چې په سکرین باندې دا کم تصویر وینئ دا د هغې فلسطینی مجاهدې جنۍ تصویر دی کوم چې د اسرائیلو خلاف په مظاهره کې لګیا ده شامله ده. د پېښور پولیس 2 انتهایی مطلوب دهشتګرد گرفتار کړه. د ریسکیو 1122 ډي جي خطیر محمد په کاټلان کې د ریسکیو 1122 د خدای بخلي اهلکار شاهد ګل فاتحه خواني وکړه. د کاټلان په علاقه کې په 13 چاړه باندې لګېدلې زخمی شوی 15 کلن ځوان حق ورسېده. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو 1122 ټیم په موقع ورسېده او لاش هسپتال ته منتقل کړ. د پولیس د تشدد خلاف په پورا صوبه کې ځای په ځای احتجاجي مظاهرې شروع دي. دا اقرار الحسن د خپل کور ودانې سره نوې تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل شو. کتونکو تاسو چې سکرین باندې دا کم تصویرونه وینئ دا د هغې پاکستانو جنکو تصویرونه دي کم چې په شکل و صورت کې د مایرا خان په شان دي. اوس د دې خبرونو تفصیل. په پوره دنیا کې د کرونا وایرس نه 1 کروڑ په پاکستان کې 2 لک خلک متاثر شو. په 13 غنټو کې په پوره ملک کې کرونا وایرس 4 کسان نور وجلی دي. دغه رنګې په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس له سببه 4 کسان مړه دي. په پورا ملک کې د کرونا وایرس د نوي کیسونو په شمیره کې د 3142 کسانو اضافه وشوه.
په صوبه خیبر پښتونخوا کې 419 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. وزیر اعظم عمران خان هدایات جاری کړي دي چې د پېټرولو په حواله باندې په قام باندې د حکومت موقف په ښه انداز سره واضح کړي. د زیاته کړې ده چې د معاشي مشکلاتو باوجود به په عوامو باندې هیڅ قسم بوج نشي اچولی. د عوامو مفاد اولین ترجیح ده. دا خبره په بنیګاله کې د پارټۍ د ترجمان او د توانایي د ټیم سره د ملاقات په وخت کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د ټوریزم کارپوریشن د تحلیل کولو حکم جاری کړ. د زیاته کړې ده چې د کارپوریشن ټول ملازمین او پونډونه د په بل متبادل اداره کې په فوري توګه باندې ضم کړی شي او بل اتارټي د ډیر زر تر زره متعارف کړی شي. په دې سلسله کې په فوري توګه باندې قواعد ضوابط جوړ کړی شي. دا خبره د کارپوریشن د بورډ اف ډایریکټر په اجلاس کې ډیپټي چیف سیکرټري ته کړې ده. د پی کې 55 د مسلم لیگ نون د ایم پی ای جمشید خان محمد پی ای حضرت ولی خان محمد د حق ورسېده. خدای بخښي په شیرګړ کې د یو ترقیاتي منصوبې معاینه کوله چې په دغه وخت ورته د زړه دوره وشوه او حق ورسېده. ډېره ترقیاتي منصوبې د ځای نه په فوري توګه باندې تحصیل هیډ کوارټر اسپتال ته ورسولی شو، خو ولې هلته ډاکټرانو د دې خبرې تصدیق وکړ چې د حق رسېدلی دی. په اطلاع میلاوېدو باندې ایم پی ای جمشید خان محمد سره د خپلو ملګرو دوستانو او ورونو اسپتال ته ورسېده. خدای بخښي د مزید تصدیق او د پوسټ مارټم دپاره باچا خان میډیکل کالج ته ولېږلی شو. خو د باچا خان میډیکل کالج د پوسټ مارټم د ریپورټ مطابق هم د دې خبرې تصدیق وشو چې د خدای بخښلي مرګ د زړه د دورې له سببه واقع شوی دی. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د پیرپګاړه سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې په سیاسي حالاتو او دو طرفه تعلقاتو باندې خبرې اترې وشوې. د پټرولیم وفاقي وزیر عمر ایوب پریس کانفرنس ته د وینا په وخت وی چې د پټرولو په قیمت کې مناسبه اضافه کړې شوې ده. دا اضافه د گاونډي ملکونو په مقابله کې ډیره کمه ده. په عالمي منډۍ کې د تیلو په قیمتونو کې چې کومه اضافه شوې ده، حکومت د هغې اډو خیال ونه ساته او مناسبه اضافه یې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې وکړه. د زیاته کړې ده چې حکومت د عوامو مفاد عزیز دی او عوامو ته په هر صورت کې ریلیف ورکوي. د جماعت اسلامي د پخوانی امیر خدای بخښلي سید منور حسن په کراچۍ کې ډیره لویه جنازه وشوه. بلې خواته په پېښور کې د غیبانه جنازه ادا کړې شوې ده. مسلم لیگ نون ویلی دی چې ډیره وشوه، بس د اوس د حکومت استعفا ورکي، عوام تنګ شو، نور چغو ته جوړ شوي دي. بس د پی ټی آی د ځان له اوس بل لیډر منتخب کی عمران خان د قام د پاره ناسور دی. دته نور مهلت ورکول د قام او ملک سره به زیاتې وي. دا خبره د مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی او خواجه آصف په د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې کړې. د اطلاعات او تعلقات عامه صوبایي مشیر اجمل خان وزیر په وزیرستان کې په شکی تحصیل کې د علاقې د مشرانو سره ملاقات کړی دی او خبرې اترې ورسره کړي. کتونکو تاسو چې په سکرین باندې د دې کمې جنۍ د تصویر وینئ، دا هغه فلسطینی مجاهده جنۍ ده کومه چې د اسرائیلو په ضد په احتجاجي مظاهرو کې موجوده ده. سر تړلی دی او د شهادت جام نوش کولو ته تیاره ده. د پېښور پولیسو په یو کاروایي کې 2 خطرناک دهشتګرد شهزاد او الدین گرفتار کړه. دا دواړه دهشتګرد پولیس ته په پولیس باندې د حملو په کیسونو کې مطلوب وو. دوی د بمونو جوړولو ماهرین دي. د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ډي جي خطیر محمد په کاټلن کې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 د اهلکار خدای بخښلي شاهد ګل کور ته ورغې. د فاتحه خواني وکړه او د لواحقینو سره د همدردۍ اظهار وکړ.
په دې موقع باندې ډایرکټر ایډمن ډاکټر حارث او ډي او مردان سید کمال شاه هم د ده سره وو. ډېر څه وخته پورې د خدای بخلي شاهد ګل په کور کې حصار شو. د اطلاعاتو مطابق په کاټلن کې یو 15 کلن ځوان په چاړه لګېدلی چې دی په موقع باندې مړ شه. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو 112 ټیم په موقع باندې ورسېده او د دې ځوان د لاش یې اسپتال ته ورساوه. د اطلاعاتو مطابق په ګرده صوبه کې د تاکال د واقعې او د پولیسو خلاف د زبردستو احتجاجي مظاهرو سلسله شروع ده. د صوبې په مختلفو علاقو کې د مختلفو مکتبه فکر خلک لګیا دي احتجاجي مظاهرې کوي. د دې غوښتنه دا ده چې پولیس دې د زور زبردستۍ نه منع کړی شي او د تاکال د امیر سره دې انصاف وکړی شي. د مظاهرینو دا هم غوښتنه ده چې کومو پولیسو دا غیر قانوني حرکت کړی دی دا د پوره صوبې د پولیسو دپاره د عبرت نشانه جوړ کړی شي. د اقرار الحسن د خپلې کور ودانې سره یو نوی تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل شو. په دې تصویر کې دواړه ښځه خاوند ډېر په خوشګوار موډ کې په نظر راځي. کتونکو تاسو چې په سکرین باندې د کومو جنکو دا تصویرونه وینئ دی په شکل او صورت کې د مشهورې اداکارې مایرا خان په شان دي او که بنده ورته لږ په غور شان وګوري نو په دوی او مایرا خان کې بالکل فرق نشي کېدی. د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.